د وطن میډیا درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانستان ته په هند کې د بند پاتې شوي افغانانو د انتقالولو بهیر پیل شو. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ. که چیرته مو چینل نوی سبسکرایب کړی چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. په هند کې د افغانستان سفارت وایي په دغه هیواد کې د بند پاتې افغانانو د لیږد بهیر پیل شوی دی. یو شمېر افغانان چې د اګست له 15 مخکې هند ته د درملنې لپاره تللي وو د طالبانو له راتلو سره پروازونه بند شول او هلته بند پاتې وو. د افغانستان سفارت په خپلې خبرپاڼې کې لیکلي چې تیر ماښام 106 کسان د ایران د ماهان الوتکې په مرسته ایران ته رسېدلي چې له کږې ځایه به کابل ته ولېږدول شي. د دویچا ویلي د یوه راپورټ پر بنسټ د افغانستان 1200 وګړي چې هندوستان ته د درملنې لپاره تللي وو په هند کې بند او له بد اقتصادي وضعیت سره مخ وو. په هندوستان کې د افغانستان سفارت همدا راز ویلي چې ټاکل شوی چې د ایران اړوند ماهان شرکت به په راتلونکي ورځو کې په هند کې بند پاتې نور افغانان هم افغانستان ته انتقال کړي. دوستانو ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیات معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.